ما د کاري صاحب څخه یو پوښتنه چې تاسو دا وایاست چې موږ دلته په افغانستان کې اسلامي نظام نافذه کوو، نو که چیرې تاسو واقعي اسلامي نظام نافذه کوئ، آیا تاسو د اسلام اجازه درکوي چې تاسو د دغو سرتیرو سره وجنګېږئ، یا دې سرتیرو مرګ ځان ته تاسو په کوم دلیل روا بولئ؟ افغان کمانډو وروره ته فکر کوم د اردو یا د کابل د نظام د ادارې په سرتیرو کې یې که نه؟ ستا ټوپک د چا ده؟ نه، زما ټوپک چې در چا ده هغه ماته بین الملل را کړی ده. بین الملل څوک ده؟ هغه شر څوک ده، خو مطلب د دنیا دپاره خو یو نظام دی دغه جوړ کړی ده. نه سرتیر یې وروره، زه تا نه څو پوښتنې کوم، ته به صادق ځواب راکوې. ستا ټوپک، ستا دریشي، ستا تنخواه، ستا بوټ، ستا خوراکه، ستا معاش دا د کوم ځای نه راځي؟ واضح خبره د امریکایان درکوي که نه؟ په دې خو به تم پوه یې. ګوره که امریکا ما دلته راکوي، ما دلته امریکا ته اډې ورکړې دی. امریکا خو هېڅ ما ته نه راکوي چې دغه دی. نو دا اډې دې ولې ورکړې دي؟ اډې ولې ورکوې ته؟ تا ته کوم کتاب اجازه درکړې ده چې ته امریکایانو ته اډې ورکوې؟ قرآن اجازه درکړې ده؟ سنت درکړې ده؟ احادیث و فقه حنفي درکړې ده؟ کوم کتاب اجازه درکړې ده؟ خو هغه کتاب موږ ته هم راوړه که نه؟ موږ تاسې خو مسلمانان یو، په اسلام باور لرو، په کتاب باور لرو. هغه کتاب به موږ هم وګورو چې تاسو ته اجازه درکړې وي، موږ به یې هم ومنو در سره که نه؟ خو بیا دې پراته وي عیش و عشرت دې کوي، موږ به یې هم کوو، دوی به یې هم کوي، تاسې به یې هم کوئ. خپل آرامه زندګي د تېر ګوره محترمه، دلته په موجوده دا 21مه پیړۍ ده، 20مه پیړۍ په دې کې که موږ تاسو وګورو، په دې کې هر هېواد خپل ګټې لري. دلته هر هېواد خپل ګټې لټوي، نو موږ هم داسې څه ګټې لرو نو چې موږ دلته. ستا ګټې کومې دي؟ ته ماته ګټې ووایه، ستا ګټې څه دي؟ ګوره موږ ته یو نظام را جوړ کړی دی، موږ هغه د انتخابات مو کړه، خپل ولسمشر لرو، خپل اردو لرو. ګوره افغان کمانډو وروره، اوله خبره خو دا ده چې دې بحث ته که ځو بیا دا مو اوږدېږي، خو دا بحث هم که چېرته در سره وسپړم چې تاسو ته څومره هېواد یې څومره جوړ کړی دا ولسمشر یا انتخابات، دغه شیان، اداري فساد او دا سیستم چې څومره چټل او فاسد سیستم د امریکایانو دلته څه وکړله په دې، که په دې شي سره لګیا شو دا ډېر اوږد وخت نیسي. او ټولو افغانانو ته معلومه ده چې امریکایانو دلته موږ ته څه کړي دي؟ هېڅ یې نه دي کړي راته. امریکایانو چې څه راوړي دي هغه په خپله دوی د ځان سره ویوړل یا یو څو مشخصو کسانو ته ورکړل. امریکایانو یو څو مشخص کسان پړسولي دي. امریکایانو د موږ ملت ته یو شی نه دي کړي، هېڅ یې نه ده کړی. امریکایانو کومه داسې زیربنایي پروژه په ټول افغانستان کې جوړه کړې ده؟ ته ماته د یوې نوم واخله، ځه نه دی کړی. په ټول افغانستان کې هېڅ داسې د پوخ کار دوی یو ځای کې نه ده کړی. دوی که پړسولي دي خو دا یو څو کسان دي، دغه جنګ سالاران دي، او دا یو څو د ټامیانو فلبرایټان چې د امریکا او د اروپا نه راغلي دي، دغه خلک یې پړسولي دي. عام افغان، عام غریب افغان نه ده پړسولی، نه ده ته یو شی نه دی ورکړی. ته د افغانستان د اردو یا د کمانډو سرتیری یې، ستا سرمایه څه ده؟ تا د امریکایانو نه څومره ګټې کړې ده؟ ته یې ماته ووایه. د دې تنخواه نه بغیر که تا چېرته، خدای دې وکړي چې تاسو په دې خبره غوسه نه شئ، که تا چېرته فساد او غلا کړې وي، د هغې نه بغیر تا نور څه ګټه کړې ده؟ خو هغه هماغه خپله تنخواه دې ده. او بل اساسي خبره دا ده چې اسلام، موږ تاسې مسلمانان یو، راځئ د اسلام له ادرسه خبرې وکړو. په اسلام کې دا، د اسلام په دین کې دا شی پرتله کړو چې ته د کافر ته دلته اډه ورکوې. تا ته کوم کتاب اجازه درکړې ده؟ تا ته چا دا اجازه درکړې ده؟ په دین کې کوم کتاب کې تا ته اجازه شته چې ته کافر ته دلته اډه ورکه؟ هغه به د توپ او ټانک سره ګرځي او د افغانانو په کورونو به چاپي وایي، ته به هم ورسره یې. دا خو تاسې موږ ته په یو ځای کې ثابته کړئ چې موږ یې در سره ومنو. دغه سړی خو لکه چې لاړو مبین صاحب، قاري صاحب باسه ده او دای نور کته